حامدا ومصليا ومسلما ومباركا وبعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم الآية. صدق الله العظيم. لدار الهدى څخه د صوت القرآن معزز و برخوالو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. قرآن عظیم شان را واخلی، د سورة بقره 89 آیات مبارک پیدا کړي او دا الفاظ لما سره په ترجمه کې ګوري. الله تبارک وتعالی د موږ تاسې ته د قرآن عظیم شان د زده کړې او د عمل توفیق را نصیب کړي. په دې آیات مبارک کې الله تبارک وتعالی د اهل کتابو یعنی یهودو هغه برخورد و چلن بیانوي چې کوم په صدر د اسلام کې له مسلمانانو سره، له رسول الله صلی الله علیه وسلم سره او له صحابه کرامو سره او له دین او له حق سره وکړو. د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د ټولو مسلمانانو په شروع په اول د اسلام کې ډیره توقع دې ته وه چې په اسلام که مشرف کېدل نو اول به اهل کتابو دا یهودیان مشرف کیږي، ځکه اهل کتابو به مخکې مشرکینو ته بیانات کول چې په تاسو کې یو نبی او یو پیغمبر را روان ده، په تورات کې اشارې موجودې دي، نو تاسو کې به یو پیغمبر راځي او هغه حق پیغمبر ده، د هغه اطاعت کول او منل دا په ټولو باندې لازم او فرض ده. حتی په مقابلو، په معرکو، په جنګو کې به چې دوی له کوم دښمن سره مقابله کوله نو پاپانو او پادریانو د دوی به د خپلو عوامو ته ویل چې راجمع سئ او په شریکه دعا وکړو د هغه اخرني پیغمبر او د اخرني کتاب په روی و برکت باندې د الله پاک موږ تاسې ته په دې دښمن باندې فتح راکړي. تر دې حده پورې ورته معتقد وو او متیقن وو چې وروسته پیغمبر برحق را روان ده او حق کتاب را نازلېدونکی ده، اخرنی کتاب ده، نو دوی به فتح هم د همدغه کلامو د دې پیغمبر اخر زمان پیغمبر په واسطه باندې غوښتي. خو چې کله اسلام راغی نو بیا دوی څه وکړو؟ الله پاک فرمایي ولما او هر کله چې جاءهم راغی دوی ته کتاب د قرآن عظیم شان اخرنی کتاب من عند الله لطرفه د الله په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې را نازل سو، او هغه واقعي لکه څرنګه چې دوی مخکې پیشګویانې کولې چې دا کتاب به مخکني کتابونو تایید کوي، تصدیق به یې کوي. مصدق دا کتاب تصدیق کوونکی و لما معهم د هغه کتاب چې له دوی سره وو، چې تورات و یا مخکې انجیل و یا مخکې زبور تیر سوی یا صحائف راغلي، د هغو انبیاو د هغه کتابونو تصدیق یې کاوه. وکانو من قبلو او دا اهل کتابو یهودیان من قبلو مخکې له راتلو د اسلامه چې اسلام او قرآن عظیم لا نه ده را نازل سوی، دوی دومره عقیدتمند و، دومره متیقن و په دې راتلونکي کتاب باندې چې یستفتحون علی الذین کفروا، فتح یې غوښتې، بری به یې غوښته علی الذین کفروا، په کافرانو دښمنانو خپلو باندې،
چې دوی به له مشرکانو سره، له بتپرستانو سره، له مجوسیانو سره جنګ و جګړه سوه، نو بیا دوی فتحه غوښته په اخرني پیغمبر په طفیل باندې او د اخرني کتاب په برکت باندې، چې خدای د اخرني کتاب په برکت موږ ته فتحه راکړه. دا را نازل سوی لا نه و. هغه وخت دوی دومره ورته معتقد و او دومره متیقن و په دې باندې. و الله تبارک وتعالی فرمایي فلما جاءهم، هر کله چې راغی دوی ته ما هغه کتاب عرفو چې دوی پیژاند، کفرو به، کافران سول په هغه باندې، نامنونکي سول په هغه باندې. زیاتې مقابلې چې بیا وکړې، بیا هم همدغو بني اسرائیلو یعنی دغو اهل کتابو یهودو وکړې. له اسلام سره یې ډېره جفا وکړه، د کفارو د مشرکینو یې ډېره اغوا کوله او ډېر بې خطا ایستل، بیا به هم دوی خطا ایستل. نو چې زیاته دښمني له اسلام سره وکړه او چې کله راغی اسلام او دوی ښه پیژاند، نو بیا کافران سو پې باندې سزا الله دا ورته مقرره کړه. فلعنت الله علی الکافرین، نو لعنت دی الله دا په کافرانو باندې. بعد الرحمت دی الله دی کافرانو. کافران به هیڅ کله همدغسې معاند کافران، همدغسې په خپل کفر باندې ضد کوونکي کافران به هیڅ کله د خدای له رحمته بهرمن نسی. فلعنت الله علی الکافرین دا معنی. الله تبارک وتعالی فرمایي دې کسانو سودا وکړه، خو ډېره ناځوان مردانه او ډېره خسارهمنده سودا یې وکړه. بئس ما اشتروا، بد د هغه څه چې خرڅ کو دوی، خرڅ کړل دوی، به په هغه څه باندې، انفسهم، نفسونه خپل، چې هغه ژوند د دنیا و، یو څو ورځې متاع د دنیا وه او مزې د دنیا وې، په دې باندې دوی ځانونه خرڅ کړل، دا د دنیا متاع او مزې د ځان کړې او په حق او په حقیقت باندې کافر سول. بئس ما، بد د هغه څه، اشترو چې خرڅ کو دوی، به په هغو باندې، نفسونه خپل، انفسهم، نفسونه خپل، ان یکفرو، چې هغه دوی کافران سول، کفر یې مختاره کو، انکار یې وکړو، بما انزل الله، په هغه کتاب چې نازل کړی و الله تبارک وتعالی. چې الله کوم کتاب را نازل کو، په هغه باندې دوی کافران سول او دا د دنیا زندگی غوره او مختاره کړه. دا یې ډېر بد تجارت وکړو، دا یې بده سودا وکړه. ولې دوی کافران سو؟ پس له دې چې دوی مخکې په دې باندې عقیدتمند هم وو چې دا قرآن او دا کتاب او دا دین او دا پیغمبر را روان ده او راتلونکی ده، خو په راتلو کې ولې دوی مخالفت وکړو؟ بغیا ان ینزل الله من فضله علی من یشاء من عباده، بغیا لجهته د حسد او د کینې کولو، ان ینزل الله، چې نازلوي الله من فضله، فضل خپل، چې نبوت ده، وحی ده، کتاب ده، دا نازلوي علی من، په هغه چا باندې، یشاء چې وغواړي الله، من عباده، له بندګانو خپلو. نو دوی به دا خبره کوله، حتی قریشو ته به کوله، مشرکینو ته به هم کوله، چې په تاسو کې خدا کس یتیم بچو، نو د ده پلار و مور دواړه مړو، دا ډېر نادار او بېوسه انسان و، په دې تاسو کې خو هم ډېر غټ غټ ملکانان و، سرداران و، نو که دا دین حق دین وای، دا به په یو سردار له سردارانو باندې را نازلېدو. نو داسې په دې خوار یتیم باندې را نازل سوی ده. دا له دې سره دوی حسد پیدا کو، کینه یې واخیستله چې څرنګه به اوس موږ د دې یتیم خبره منو. نو دوی کافران سو، هغه ټول مخکې چې دوی عقیدې ورته لرلې، هغه ټولو باندې خط بطلان راکش کو. الله تبارک وتعالی فرمای فباؤوا بغضب علی غضب، نو اختصو دوی بغضب په غضب باندې، علی غضب برسیره په بل غضب، چې مخکې دوی د الله په غضبو باندې مبتلا و یهودیان. یو ځل خو یې په خپله په تورات کې ډېرې لغتې ووالې، تحریفونه یې کې وکړل، رشوتونه یې پې باندې واخیستل، تبدیلیان یې کې وکړې، له ځانو یې لیکنې کې وکړې،
دا خو یوه جفا وه. بیا چې حضرت عیسی علیه صلات وسلام راغی، انجیل را نازل سو، له هغه سره یې مقابلې شروع کړې او د هغه څخه یې کفر وکړو، انکار یې وکړو. دا یې بل غضب. دریم سیر کله اسلام مقدس دین راغی، رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر سو، نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره یې سخته دښمني راواخیستله، له قرآن سره یې سخته دښمني راواخیستله. نو الله تبارک وتعالی فرمای فباؤ، نو اخته سول دوی بغضب علی غضب، په غضب برسیره په غضب باندې، چې مخکې په غضبو کې غرق وو، اوس برسیره بل غضب هم پې باندې راغی چې له حق و له اسلام څخه یې مخالفت وکړو. الله پاک فرمای وللکافرین، او سته کافرانو ته عذاب مهین، عذاب سپکونکی، چې دا خو د دنیا ژوند و زندګي د یو څو شپې یا په راحت یا په زحمت کې به تېره سي، خو د آخرت په آخرت کې په راتلونکي کې دوی داسې یو عذاب په مخ کې لري چې هغه بیا ډېر سپکونکی ده دوی ته. الله تبارک وتعالی هم دې نجات نصیب کړي، الله هم دې د حق معیت و د حق طرفداري نصیب کړي. هر چېرته هم د الله پاک له حق سره ملګري لري، هر چېرته چې یو، هر وخت چې یو. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات.